پدرام اشرف غنی ته څنګه ولې توهین وکړ؟ اصلي جاسوس څوک دی؟ ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. د افغانستان یو ناندریز سیاستوال او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو نومان ډاکټر عبداللطیف پدرام پر ولسمشر غنی توند تورونه پوري کړي دي. هغه نن پر خپل فیسبوک باندې د ولسمشر غنی له یو تصویر سره لنډه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې پدرام تور پوري کړی چې غنی له 40 کلونو راهیسې د امریکا یو څرګند جاسوس او نوکر دی. پدرام دغه راز په کنایوي ډول پر پښتنو تور پوري کړی چې ګواکې د جاسوسۍ باوجود نوموړی هیوادپاله ګڼي او ملاتړ یې کوي. نوموړي په همدې ډول تاجکانو ګیله کړې چې د جاسوس په سترګه ورته ګوري. پدرام دا تور هم لګولی چې ګواکې ښاغلي غني د امریکا له لورې واک ته رسول شوی. حال دا چې پدرام خپله د افغانانو په منځ کې د ایران جاسوس په نوم یادیږي. پدرام هغه څوک دی چې نه د افغانستان نوم مني نه بیرغ مني او ډیر کله پښتون قوم ته هم توهین کوي. نو که چیرته د دې هر څه پوښتنه ترې شوې وای نن به یې داسې نه ویل. د په ادعا افغانستان هم د امریکا لخوا یرغل شوی دی. ښاغلی پدرام له هغو سیاستوالو دی چې تر ډیره قومي تفریقې ته په لمن وهلو تورنیږي. نوموړی د تیرې ولسي جرګې غړی و خو د اوسني جرګې په ټاکنو کې بریالی نه شو. هغه د پارلمان څوکۍ ته له نه بریالیتوب وروسته ولسمشریزو ټاکنو ته هم نومان شو خو ډېرې کمې رایې وګټلې. د ښاغلي غني ویاندویانو د نوموړي ادعاو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. درنو لیدونکو ډېره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او که د پدرام د دې خبرو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره یې په کومنټ کې شریکولی شئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.